د غوره ملګري لټون. دوی د ننګرهار پوهنتون په انګړ کې د جوړ شوي نندارتون لیدلو او کتاب پیرلو ته په خوره مینه راټول شوي. د کتاب ارزښت او د مطالعې دود په نوم د ورځنی نندارتون د ننګرهار پوهنتون په نوښت او د توحید بنسټ په مالي مرسته جوړ شوی. محصلان وايي پوهنتون کې دا ډول نندارې محصل ته د عمومي زده کړې انګیزه ورکوي ترڅو د ژوند په نورو خواوو لیکل شویو کتابونو ته هم وخت جلا کړي. او اضافي مطالعه یا نورو کتابونو مطالعه دا د انسان فکر پراخوي، دا انسان د نړۍ څخه خبرې که هغه په بېلابېلو برخو کې کتابونو مطالعه وي، که د انسان ذوق پورې اړه لري، که هغه ډول ذوق لري او هماغه شان کتابونه مطالعه کوي، نو زه باوري یم چې په دغه برخه کې ډېر پرمختګ وکړي. نو ډېر خوشحاله یم چې داسې نندارتون دایل څه په ننګرهار پوهنتون کې، او خواهش مې هم له دولتي چارواکو او تحصیلات وزارت څخه دا ده چې په تحصیلي ځایو کې او عموما په ټولو ځایونو کې داسې نندارتونه دایل کړي. د نندارتون کې د بېلابېلو خپرندویو ټولنو خپل چاپ شوي کتابونه لیدلو او پلورلو ته وړاندې کړي. ترڅنګ په یو میز د پوهنتون د استادانو څیړنیز اثار هم نندارې ته ایښودل شوي. دوی د بامیانو له پوهنتونه ننګرهار ته په علمي سفر راغلي. وایي د نندارتون په ناڅاپي لیدو مو د سفر خوند لا ډیر شو. واقعا امروز که گردم بخیر متعجب شدم. واقعا احساس خیلی خوشی میکنم که هر کسی مثلا کتابایی که مثلا مؤلف شده چاپ میکنه میاد نمایش میگذاره و کسایی که مثلا نمیدونه آدم میدونه که چه کتابایی هست. واقعا جای خوشحالی است، خیلی جای مفید است به خاطر معلمین، به خاطر مطالعه، به خاطر کسب علمی بیشتر، به خاطر بالا بردن خود ظرفیت مغز انسان. خیلی خوب است. دا کتاب راته په ژوند کې د بریا لار راښایي. دا کتاب راته په ژوند کې د شتمنېدو رازونه راښایي او دا کتاب راته د ژوند د شیبو د خوندي کېدو هنر راښایي. مهمه دا نه ده چې کتاب څومره قیمت او ګران تمامېږي، مهمه دا ده که کتاب ونه لولو ژوند څومره قیمت او ګران تمامېدلی شي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.